ملګرو دغه یو رپورټ مې کاتې ومې غوښتل چې ستاسو سره هم شریک کړم. په کراچۍ کې یوازې د زړه د دورې د امله د ورځې 130 کسان ژوند د لاسه ورکوي چې دا یو ډېره غټه ستونزه ده. یقینا هم د انسان زموږ او ستاسو د ټولو ایمان پر دې باندې دی چې مرګ راتلونکی دی او یو سکند نه دورې بدلیږي او نه دورې. خو دغه یو څه احتیاط د انسان څخه هم غواړي، دا هم ضروري دی. نو په چمن کې یوازې د تېر د نږدې اختره څه دا اوس 15 ورځې مخکې تېر اختره څه تر نن ورځې پورې زه په خپله د چمن ډېرو پاتیو ته ورغلی چې معلومات مې کړی دی. په دا چمن کې په دا تېرو 15 ورځو کې در 15-20 ډېر کسان چې ما اورېدلي دي د زړه د دورې له امله ژوند یې د لاسه ورکړی وي. د زړه دوره له څه لامله راځي؟ نو راځئ زه ستاسو سره معلومات شریک کړم. د زړه دوره د ډېر زیات سوچو څخه، د ډېر زیات ټینشنه څخه هم راتللی سي، او یو د وزن د زیاتوالي څخه یعنې د ډېر چاغوالي څخه هم راکللی سي. او بل که چیرې انسان ډنګر وي، دی ډېره سپینه غوښه خوري یا ډېر غوړ خوري، پریکټس نه ورسره کوي، د دغه وجې څخه هم د زړه دوره راکللی سي. او د زیات نسوار او سګریټ د استعمال څخه هم د زړه دوره راکللی سي. او بل دغه د وټل کانې فاسټ فوډ چې کوم ورته وایي، د چپسو برګرو د دغه د ډېر خوړدنګه څخه هم د زړه دوره راکللی سي چې د انسان ژوند ته خطره جوړوي. نو ملګري دا پیغام در سره نشر کړئ. یو څه ناڅه د خپل صحت خیال هم وساتئ، یو څه ټیم ورزش ته هم ورکړئ، خپل صحت برابر کړئ. د ورځې خامخا 1 ګنټه خپل صحت لپاره ټیم راوباسئ، خپل ورزش کوئ.